طالبان وایي د خدای لپاره وجنګېدو خو اوس معاش غواړو. قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. د طالبانو له لوري اوس دې ته زړه ښه کېږي چې باید تنخوا ولري او د نورو دولتي مامورینو په څېر میاشتنی حقوق ولري. دوی ویلي چې د خدای لپاره وجنګېدل خو له بریا وروسته اوس غواړي چې میاشتنی تنخوا ولري. یو شمېر طالب جنګیالیو برټانیې ورځپاڼې تلګراف ته ویلي چې دوی کلونه مفت وجنګېدل. یو طالب وویل چې پوره 15 کاله بغیر له امتیاز د طالبانو په ګټه وجنګېد، خو له دې وروسته معلومه نه ده چې څومره لا هم بغیر له معاشه طالبانو سره پاتې شي. په افغانستان کې په عمومي ډول کمزوري معیشت او کمبود اقتصاد او په ورته وخت کې بیکاري ټول ملت له ستونزو سره مخ کړی. ځکه نو که طالب دی او هر څوک دی مجبور دی چې د ژوند تېرولو لپاره څه پلان ونیسي. طالب او د افغانستان راتلونکی. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې افغانستان به څنګه کیږي. مهمه خبره دا ده چې باید د هیواد د راتلونکي لپاره څه وشي، خو د طالب راتلونکی هیڅ معلوم نه دی چې هیواد او ملت ته به څه وکړي. تر اوسه پورې د طالب له راتګ څخه شاوخوا 4 میاشتې تېرېږي، خو دا هیواد ورځ تر بلې ورځې کمزوری شوی دی. ورځ تر بلې د هغو افغانانو د لوږې کچه چې د فقر تر خط لاندې راځي ډېرېږي. د ملګرو ملتونو د تازه احصایې له مخې 23 میلیونه افغانان خوراکي توکو ته لاسرسی محدود شوی او دا شمیره لا هم مخ وړاندې روانه ده. تر اوسه پورې یوازې طالب د نړۍ پر څرګندونو اکتفا کړې او د هغوی سره یې ناره بدرګه چې افغانان وږي دي او باید مرسته ورسره وشي. اوس که طالب مفت کار نه کوي، پیسې دوی لري نه، ځکه نو وارخطایي او بده د طالب لپاره دا ده چې له څه وخت وروسته ښایي نور خپل جنګیالي هم له دې ډلې څخه ولاړ شي. قدرمن لیدونکو، زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.